سلامونه ډېر درنو قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو له ټولو څخه د مخه تاسو ټولو ته د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي وایم. او څرنګه چې تاسو ګورئ دا ساوث هال دی او دلته زموږ افغان هیوادوال ټول شوي دي او د افغانستان 101 کلیزه د استقلال لمانځي او تاسو ته به د دې ځای څخه بعض افغانانو سره خبرې وکړو او بعضې ویډیوګانې به تاسو ته چمتو کړو. دلته راغلی لندن د ساوث هال په ښار کې دلته موږ افغانستان د افغانستان 19 د اګست افغانستان د استقلال ورځ ده. ماشاءالله ټول افغانان چې دي د انګلستان له هر ځای نه راغلي دي بدلته راغلي ټول لکه په یو کور کې راټول شوي دي بس خپله خوشحالي لمانځي. ډېر افغانان راغلي ماشاءالله بس ډېر د افتخار ځای ده چې په یو پردي ملک کې ماشاءالله داسې خپل افغانان داسې په اتفاق سره دي دا ټول دي دا ډېر یو د خوشحالۍ ځای ده. زه خپله نورتمپټن راغلی یم په نورت کې دی د برمنګم او د ملتن کینز لمانځه ده. نو دا نور افغانان هم چې دي نو له هر ځای نه راغلي خپله له د ساوث هال نه دي برمنګم نه دي سنټرال لندن نه دي نو له هر ځای نه دي راغلي دي بس دلته ټول یو ځای دي. دوستانو په څنګ کې یو بل افغان هیوادوال لرو له ده نه به هم پوښتنې وکړو چې د کوم ځای څخه راغلی ده او همدارنګه ځان به تاسو ته در وپېژني. کولی شئ چې دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژني؟ یم د ننګرهار او د خیوې د بډیالۍ کلي ما او تقریبا دلته مې 12 کاله کېږي په انګلینډ کې او ماشاءالله. اوس له کوم ښار نه راغلی دلته؟ زه په خپله د فرانسې دغه کې اوسېږم ډور کې اوسېږم سرحد کې یم د فرانسې او د انګلینډ.
دوستانو په څنګ کې مو ګورئ دا هم یو بل افغان هیوادوال دی تاسو ته به ځان در وپېژني او ووایي چې له کوم ځای څخه راغلی دی کولی شئ چې ځان دا هیوادوالو ته ور وپېژنئ والا نوم خو مې الهام دی بس راغلی یم د لوټن نه یو ساعت لاره ده ښه کولی شئ چې ووایي څه لپاره راغلی او د افغانان هیوادوال څه لپاره راټول شوي دي راغلي یو د خپلواکۍ ورځ ده بس خپل افغانان ورونه د لمانځي ډېر ښایسته ماحول دی خوند کوي ټول افغانان ورونه سره یو ځای دی په یوې اینې باندې ولاړ دي ولا ډېر د خوشحالۍ ځای دی سلام دوستان عزیز امیدوارم همه شما جور صحتمند و سر حال باشید قسمی که شما میبینید ما اینجا آمدیم ساوت هال و جشن آزادی افغانستان 101مین سال روز افغانستان اینجا تجلیل میکنیم و در پهلوی خود یک افغان خود داریم از این میپرسیم که از کجا هست خود به شما معرفی میکند و بعضی سوالات دیگر تشکر سلامت باشین اسم حشمت الله است ما از سطن آمدیم اصلا من از افغانستان و از شهر مزار شریف می باشم بسیار زیاد تشکر میتونی بگویی که به خاطر چی اینجا آمدی به خاطر آزادی استقلال 101 سالگرد افغانستان است که ما اینجا آمدیم با خوشی و افغانستان تجلیل کردیم دو همراه دوستا بسیار زیاد تشکر از اینکه به ما وقت دادید که همراه ما صحبت کنید سلامت باشین زنده باشین تشکر از شما و از وقتتون دوستان یو بل افغان هیوادوال هم په څنګ کې لرو دا به هم تاسو ته ځان در وپېژني او ووایي چې له کوم ځای څخه راغلی دی سلام علیکم زما نوم ذبیح الله دولت زید او د ایست لندن نه راغلی یو او د افغانستان د کابل یو ډیره مننه کولی شئ چې ووایې د څه لپاره دلته راغلی او د افغانان د څه لپاره راټول شوي دي دلته بس نن زموږ د خپلواکۍ ورځ ده او ډیره د خوشحالۍ ورځ ده باید چې افغانان په هر دنیا کې دا ورځ ولمانځي سره او ځکه دا دغه موږ جوړ کړ چې سره افغانان دلته مسافر دي کوم چې په هر ملکو کې هر ملک کې دا ایونټ سره خپلو کې سلیبریټ کې انجوای کې ولمانځي ځکه دا زموږ خپلواکۍ ده او تاسو خبر چې خپلواکۍ چی شته وایي دا هغه ورځ ده چې غازي امان الله خان د انګریزانو نه خپلواکۍ اخیستې وه ښه نو دوستانو دا هم زموږ افغان هیوادوال دی د ده نه به هم یو دوه پوښتنې وکړو تاسو ته به ځان در وپېژني کیدای شي ډېرو هیوادوالو مخکې نه لیدلی وي نو له ده نه به یو دوه پوښتنې وکړو او هغه به هم تاسو سره شریک کړو نو کولی شي دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژني سلامونه د ما نوم د غازي احمد ځای او اوسېږم په لندن کې بس راغلي د خپلواکۍ ورځ مانځو او ماشاءالله ځکه زیات افغانان ورونه راغلي دي او خپل ساده تېروي ویلی شي چې څومره افغانان دلته راغلي دي ستا په نظر یاره ماشاءالله چې کم یې له زر یو نیم زر نفره دي او الله مو دې همیشه همداسې په اتفاق لري او انشاءالله د خپل بیرغ به د دنیا په هر ځای کې ځلوو او د دې ځوانانو برکته چې موږ درې رنګه بیرغ په یوروپ او هر هېواد کې ځلیږي او ډېره مننه له دې نه چې وخت دې موږ ته راکړه او ستاسو د لا بریا او په هیله مننه خیر اوسې Yo